لومبنۍ واقعه د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ عجیبه او ناشنا واقعه ده چې په 22مه سپاره کې د سورت سبا په 2مه رکو کې هغه بیان شوې ده چې د هغې تفصیل دا دی. د بیت المقدس تعمیر حضرت داود علیه السلام شروع کړی و، خو داود علیه السلام هغه مکمل نه او د تعمیر د نه مکمل کېدو یې هم یوه عجیبه او نااشنا قصه ده. همدارنګه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې د مدینې منورې آبادي زیاته شوه، نو په مسجد نبوي کې تنګي محسوسه شوه. حضرت عمر فاروق د مسجد نبوي خوا و شا کورونه د بیت المال په پیسو باندې واخیستل او د مسجد نبوي توسعه وکړه، مسجد نبوي غټ کړ. په آخر کې یو کور پاتې شو چې هغه د حضرت عباس رضی الله عنه کور و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او کاکا دی. حضرت عمر فاروق حضرت عباس ته حکم وکړ چې ته خپل کور خاص کا چې دا ستا کور په مسجد نبوي کې داخل کړم. خو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په هیڅ صورت د کور خرڅولو ته تیار نشو. آخر په دواړو کې دا فیصله وشوه چې دا فیصله به په عدالت او په محکمه کیږي. قاضي چې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو ته منظوره وي. په متفقې رای سره دواړه حضرت ابی ابن کعب سید القرا ته خپله فیصله وړاندې کړه او هغه یې د خپل فیصل مقرر کړ. د حضرت ابی په وړاندې چې کله دا معامله پیش شوه نو هغه د دواړو بیانونه واورېدل او وی فرمایل چې ما د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله نه دا حدیث اوریدلی چې کله حضرت داود ته د بیت المقدس د تعمیر حکم وشه نو هغه تعمیر شروع کړ. واقعه واورئ قدرمنو اوریدونکو، نو د یو سړي کور په منځ کې داسې پرده شه چې د هغه کور په وجه د بیت المقدس نقشه خرابېدله. تر څو چې دغه کور د منځ نه لرې شوی نه وای نو د بیت المقدس نقشه نه صحیح کېدله. نو حضرت داود علیه السلام پریشانه شو چې څه وکړي. هغه سړي ته یې ویلې چې دا خپل کور په ما باندې خرڅ کړه، خو هغه سړی د خپل د کور په خرڅولو باندې په یوې طریقه باندې هم راضي نشي. نو حضرت داود علیه السلام تنګ شه او په زړه کې دا فیصله وکړه چې د حکومت په زور به دغه کور باندې قبضه وکړم او په بیت المقدس کې به دا کور شامل کړم. الله رب العزت د داود علیه السلام دا اراده خوښه نه کړه. فورا داود علیه السلام ته وحی راغله چې ای داوده، ما خو تا ته حکم درکړی و چې زما د یاد دپاره کور جوړ کړه او ته دا غواړې چې د بل ځمکه په زبردستی او په زور سره واخلې او غصب یې کړې او زما په کور کې شمله کړې. زما د شان سره خو دا مناسبه نه ده. داود علیه السلام ته دا وحی راغله او الله رب العزت ورته ویلې چې دا هم زما شان سره مناسبه نه ده چې د بل کور په زور سره واخلې او هغه زما په کور کې شامل کړې. الله رب العزت ورته ویلې کومه اراده چې تا کړې ده تا ته به دا سزا درکول کیږي چې ته به د بیت المقدس تعمیر مکمل نه کړې. نو داود علیه السلام عرض وکړه چې ای زما پروردګاره، که زما په لاس سره نه وي نو زما د زوی په لاس باندې د بیت المقدس تعمیر مکمل کړي چې هغه سلیمان علیه السلام دی. الله رب العزت د حضرت داود علیه السلام دا درخواست قبول کړه چې بیا حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر کوي. حضرت ابی بن کعب چې کله دا حدیث حضرت عمر فاروق او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته واوروه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بې اختیاره شه او د حضرت ابی لمنې ونیوله او دا یې ورته وفرمیل چې زه خو تا ته د دې دپاره راغلی وم چې ته به څه سهولت پیدا کړي چې زه د حضرت عباس کور واخلم او هغه په مسجد نبوي کې داخل کړم. تا خو نور هم سخته خبره پیش کړه. حضرت عمر فاروق ابی بن کعب ته وفرمیل چې ته په دې خبره باندې شهادت پیش کوي. نو حضرت عمر حضرت ابی بن کعب ونیولو او مسجد نبوي ته راوسته. هلته د صحابه و کرامو جماعت ناست و حضرت ابی جماعت ته مخاطب شو او وی فرمایل چې تاسو د الله په رب باندې قسم درکوم او وایم چې د بیت المقدس د تعمیر دا واقعه که د نبی علیه السلام نه چا اورېدلی وي نو هغه دې ودرېږي او بیان دې کړي. نو په دغه ډله کې حضرت ابوذر غفاري پاڅېده او وی فرمایل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه واقعه اورېدلې. نو حضرت عمر فاروق بیا حضرت ابی رضی الله عنه پرېښود. به هر حال حضرت ابی گویا فیصله وکړه چې د حضرت عباس د رضامندي نه بغیر د هغه کور نشي اخیستلی. نو حضرت عمر رضی الله عنه خپله اراده بدله کړه. خو څو ورځې تېرېدو نه پس حضرت عباس رضی الله عنه په خپله د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شه چې اوس زه په خپله خپل کور په خپلې خوشحالي سره
د مسلمانانو دپاره مفت خیرات کوم دا وغورځوه او په مسجد نبوي کې شامل که او د حضرت عباس رضی الله عنه د کور هم یوه عجیبه او نااشنا واقعه د احادیثو په کتابونو کې لیکل شوې ده. واقع دا ده چې حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه. د حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه چې د هغې ناوې اوبه به هر طرف ته غورځېدلې. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د جمعې مانځه دپاره جامې بدلې کړي جومات ته روان و چې کله دغه ناوې لاندې راورسېده نو په دغه ورځ اتفاقي د حضرت عباس رضی الله عنه په کور کې چرګان او نور شیان ذبحه شوي وو چې د هغې وینې په دې ناوې کې راغلې او د حضرت عمر رضی الله عنه په جامو باندې پرېوتلې. حضرت عمر باندې داسې غصه او جذبه راغله چې په دغه وخت یې سړی را وغوښتله ناوه یې اوښ کړه ناوه یې ایسته کړه. حضرت عباس چې کله خبر شه نور یې هیڅ ونه ویلې صرف دومره یې وفرمایل چې دا ناوه پخپله رسول الله په دې ځای لګولې وه. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو ډېر غمژن شه او قسم یې وکړه او حضرت عباس یې دې ته مجبوره که چې زما په اوږو باندې وخیژه او دا ناوه په هغه ځای باندې ولګوه چیرته چې پخپله محمد رسول الله لګولې وه. د حضرت عمر په قسم ورکولو سره حضرت عباس مجبوره شه او همدغه شان یې وکړل. حضرت عمر لاندې کېناسته او حضرت عباس د هغه په اوږو باندې وخته ناوه یې هلته ولګوله. به هر حال خبره اوږده شوه قدرمنو اورېدونکو چې حضرت داود علیه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع که خو هغه یې مکمل نه که. د داود علیه السلام نه وروسته د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع که. جنیات او پیریان د حضرت سلیمان علیه السلام تابع ول او سلیمان علیه السلام ټول جنیات د بیت المقدس په تعمیر باندې ولګول. خو اوس د حضرت سلیمان علیه السلام مرګ راځي او دا خبره به تاسو ته ثابته شي چې جنیات په غیب باندې نه پوهیږي. قدرمنو